شنوندگان بینندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همراهی همکارم شکیب دوست برنامه رک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. درنو لیدونکو محترم مخاطبینو زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنئ. ډیر خوشحالم چې د بل خبرونو لارې ستاسو په خدمت کې. در گزارش تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امور افغانستان آمده که در 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر شده و نیاز است تا یک طرح جامع را برای جلوگیری از گسترش این موضوع روی دست گرفته شود. همدارنګه د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د روان وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې وروسته به جزئیات د تاسو سره شریکو. موضوع بحث ما نگرانی از بحران بشری در افغانستان است و این بحث با مهمانای محترم برنامه جناب آقای محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو و جناب آقای حمدالله همدرد تحلیلگر امور حقوق بشری به بحث میگیریم. همدرد صاحب سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟ ملمت ټولو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. غږ مرازي بلیو من ډیر زیاته مننه کوم. تاسو هرومرو د ریچارډ بانټ د ریپورت جزئیات لوستلې دي او دا اول ریپورت هم نه ده لکه څنګه چې آصفي صاحب مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو دا راپور د تازه راپور څنګه ارزوئ؟ زه فکر کوم ریچارډ بانټ چې په خپل راپور کې لیکلي دي خاصتا د افغانستان د وضعیت د وخیموالي په اړه باندې د ښځو په برخه کې د اقلیتونو په برخه کې په ټوله کې د ټول افغان د مظلوم افغان ولس په برخه کې خبرې تر ډیره پورې واقعي دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته داسې یو دولت یا اداره یا یو نظام شتون لري چې هغوی چاته حساب نه ورکوي، نو د دا ډول کړنو توقع موږ درلودلی سو، ځکه چې یو څوک چاته حساب ورنکړي د یو څه په اړه باندې، د مرستو په اړه باندې چاته حساب ورنکړي، نو هغه طبعا ځان تر ټولو قوي حسابوي او کوښښ کوي چې په هر ډول چې وغواړي په همغه ډول هغه دولت یا حکومت یا یو هیواد مدیریت کړي. نو بدبختانه ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې، هم د نجونو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې. موږ تاسو ګورو چې د افغانستان نفوس ته که وګورو، د افغانستان نیم نفوس ښځې او میرمنې او نجونې تشکیلوي، چې بدبختانه زموږ تاسې ټولنه یعنی نیمه ټولنه فعلا اوسني حالت کې فلج ده. ښځې مو بیکاره دي، بې تعلیمه دي، تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي، کارونو ته په خپل مسلک کې اجازه نه ورکول کېږي. په همدې لحاظ زموږ تاسې دغه د مغزونو د فرار پروسه یا بهیر تر اوسه پورې ادامه لري. په زرګونو خلک، په لکونو خلک یا په سلګونو زره خلک همیشه د پاسپورت په دفترونو کې ولاړ دي، پاسپورتونه ترلاسه کوي تر څو یوه لاره پیدا کړي چې له افغانستان څخه ووځي. ولې له وطن څخه ووځي؟ خپل وطن یې د له وطن څخه ولې وځي؟ ځکه چې هلته نور د ژوند کولو هغه زمینه نه ده ورته مساعده، کوم ډول چې حد اقل هغه ډېر ابتدایي خدمات د ژوند دوی ته برابر سي یا مهیا سي، د اولادونو تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې دوی ته هغه حقوق ورکړلی سي. بدبختانه په دې برخه کې د ریچارډ بانټ راپور سره زه خپله همغږی یم او زه له دې سره موافق یم چې باید یو نړیوال میکانیزم رامنځته سي تر څو د اوسنیو چارواکو څخه د حساب غوښتنه وشي، هم د ښځو په برخه کې، هم د ولس په برخه کې، هم د دولتدارۍ په برخه کې، او دوی باید یو چاته حساب ورکړي. که حساب ورنکړي دا پروسه به همدغسې دوام ولري او بیا به داسې یو حالت راغلی وي چې بیا به د افغانستان وضعیت نه نړیوال کنټرولولی سي، نه به افغانان کنټرولولی سي، نه به د اوسني چارواکي کنټرولولی سي، او دا ټول حالت به همدغه سره وپاشلی سي چې قرباني به یوازې د افغانستان مظلوم ولس اوسیږي. بله، اما یو بل مسلې ته چې په دې راپور کې هم ورته یو څه اشاره شوې ده او تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه د کډوالۍ موضوع ده. د دغو قوانینو نافذول او په جبر تحمیلول او تطبیقول دا د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک ووځي. آیا طالبان په دې برخه کې څه اندېښنه لري؟ آیا دوی پوهېږي چې د وطن نه خلک په وتو دي او دا هم امکان نه لري چې د وطن خالی شي له دې کدرونو او له دې ځوانانو نه؟ بالاخره دا یو شی ده چې د طالبانو مسؤلیت هم ګرځي چې یو څه باید وکړي په دې برخه کې، یو څه باید خلکو ته ووایي چې څه کوي. لومړی خو باید د یوې خبرې ته اشاره وسي، دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له منځه ته یا هغه سقوط کول کېده، هغه قرارداد چې په دوحه کې کېده په هغه کې باید ډېر احتیاط سوی وای تر څو
کچېری دوی دولت یا نظام بدلو په ډیر دقیق ډول باید بدل کړی وای. په کم مصرف زه پوهیږم چې نړیوال غواړي افغانستان په کم مصارفو باندې مدیریت کړي، ولې دا چې دوی په کم مصارفو افغانستان مدیریت کاوه هغه ځای کې هم دقت پکارو چې څوک راولي، څنګه راولي، په څومره کوم قیمت راولي، د څه شي په قرباني سره مثلا دا خلک دوی بیرته راوستل، دغه ته باید پام کړی وای. دا چې اوس دا حالت راوستی دا طبیعي خبره ده چې نه د ښځو حقوق شته، مثلا نه د نجونو حقوق شته، نه مکتب ته اجازه شته، نه د مکتبونو دروازې خلاصېږي، تر امر ثاني پورې منتظر یو. لا هم د موږ د ولس سترګې په انتظار سترګې مو سپینې سوې، نور ذاتي تر اوسه پورې مکتبونه نه خلاصېږي. نو خلک مجبوره دي چې کډوالۍ ته مخه کړي. دا چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سقوط څه موږ تاسو ولیدل چې په لکونو کادرونه چې هغوی حد اقل یو څه نسبي ظرفیت پیدا کړی و تر څو په افغانستان کې هم حکومت ولی مخته یوسي، هم د نړیوالو مرستې په اغیزمن ډول سره تطبیق کړي. هغه ظرفیت اوس له منځه تللی ده. اوس بیرته له سره لګیا دي، بیا به نړیوال په افغانستان کې یو ځل بیا ظرفیت جوړونه کوي، ځکه هغه کادرونه ټول افغانستان ووتل. نسبي کادرونه چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي تر اوسه پورې د وتلو لارې ورته نه دي برابرې سوي یا زمینه نه ده ورته مساعده سوي. هغوی بیچارهګان هم لګیا دي، یا په قاچاقي باندې پاکستان ته ځي، یا ایران ته ځي، یا ترکیې ته، یا اروپا ته، نورو هیوادونو ته. څوک په لارو باندې وژل کېږي، شهیدانېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي، شهیدانېږي، او څوک لوږې مړه کېږي په لاره کې. دومره پیسې نه وي ورسره چې هغوی تر یو ځایه پورې ځان ورسوي. نو طبیعي خبره ده چې بدبختانه که چیرې وضعیت په افغانستان کې هم د قانون له مخې او هم د حکومتولۍ او دولتدارۍ او د حساب ورکونې له مخې که چیرې دا حالت لا پسې خرابېږي، نو طبیعي خبره ده چې کډوالي به لا ډېرېږي، په ګاونډیو هېوادونو کې به افغانان لا ډېرېږي، او هغه ظلمونه چې په افغانانو باندې په ګاونډیو هېوادونو کې کېږي د هغه مخه نه د اوسني چارواکي نیولی سي، نه بیا نړیوال نیولی سي، ځکه هغه ګاونډي بیا د همغه افغان مهاجرینو په سر باندې له یونیسیار او ملل متحد د نورو ادارو څخه او له نړیوالو څخه پیسې غواړي. که چیرې نړیوال ورته د مصارفو لپاره پیسې ورنکړي، هغه مهاجرین هلته لا تر شکنجې لاندې نیول کېږي، او افغانان یا افغان مظلوم ولس به هم په ګاونډیو هېوادونو کې د مهاجرو په حیث قرباني وي، هم به په خپل هېواد کې لکه د زندانیانو یا محبوسینو په شکل باندې زنداني وي او ځورېږي به، هېڅ به یې له وسه نه کېږي، خپل غږ به نشي پورته کولی، خپل حق به نشي غوښتلی. ولې که چیرې یو نړیوال میکانیزم د حساب ورکونې رامنځته سي، د اوسني چارواکي د ټول دولت یا اوسنۍ اداره داسې یو نظام ته حساب ورکونه پیل کړي چې هغوی هم د بشري حقونو پوښتنه ترې وکړي، هم هغه مرستې چې دوی سره کېږي د هغه پوښتنه ترې وکړي چې چېرته تطبیق سوی، څنګه تطبیق سوی، اغېزمنتیا یې څومره وه، څومره اړ وړ خلکو ته دا مرستې ورسېدلې. دا ډول میکانیزمونه تر څو چې موجود نه اوس هم د جرایمو په برخه کې، ځکه اوس موږ تاسې که ګورو جرایم چې کېږي هم، نو هېڅوک هم د دې نشته چې که چېرته یو جرم کېږي هغه مجرم ونیسي، د مجرم په خلاف باندې څوک غږ هم نشي اوچتولی. که چیرې غږ اوچتوي، حتی د ایران او د پاکستان او د نورو هېوادونو د ظلمونو په اړه باندې هم حتی که غږ اوچتوي ته به بندي کېږي. نو دغه حالت طبیعي خبره ده چې د زغملو وړ نه ده د افغان ولس لپاره. که څوک غږ اوچتوي هغه له هر ډول له هر اړخه تهدیدېږي، ګواښېږي، دا چې د چا لخوا ګواښل کېږي هغه نفرم تا ته نه معلومیږي. بله، تشکر جناب آقای همدرد. جناب همدرد صاحب، تاسې د بنټ د راپور ځینو برخو ته اشاره وکړه او په تفصیل مو معلومات ورکړل چې وضعیت څنګه ده، اما د دې وضعیت نه ارومرو ټول خلک خبر دي. د طالبانو له حاکمیت نه څه ناڅه 3 کاله تېرېږي او مونږ ګورو چې په دغو 3 کلونو کې بېلابېل محدودیتونه وضع شوي دي. د رسنیو وضعیت ته وروسته ګرځو، اما که اوس په دغه بشري حقونو باندې خاص ډول د ښځو او نجونو په مسلې باندې تمرکز وکړو، نو دغه ډول راپورونه ډېر خپاره شوي دي. دا یو راپور نه ده او ښایي نور راپورونه هم خپاره شي. تر اوسه پورې دغو راپورونو کوم درد دوا کړی ده او له دې وروسته به څه کېږي؟ یوازې دا د راپور خپرول خو د کار یوه برخه ده. آیا دغه راپور ته په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې او نورو پلیټفارمونو کې غوږ نیول کېږي که همداسې خپرېږي یوازې؟ زه فکر کوم تر هغه پورې چې په ډیپلوماټیک ډول باندې له اوسنیو چارواکو سره د نړیوالو خبرې اترې پیل نشي، مذاکرات پیل نشي، او د افغانستان مختلف جهاتونه او قوتونه په دولت کې شامل نشي، د دې ټولو په اشتراک سره یو ګډ شموله حکومت رامنځته نشي، تر هغه پورې به دا ډول راپورونه خپرول، یو د بل ملامتول، د بلیم گیم ته ادامه ورکول، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه تمامېږي. دا د افغانستان د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي.
نو په کار ده چې نړیوال طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې قوي معنادار او اغیزمن یو ډیالوګ شروع کړي، یو بحث شروع کړي، مذاکرات ورسره شروع کړي، ترڅو هغه شرایط چې دوی باید پرې کېږدي د افغانستان د ولسونو هغه حقوق باید تامین کړي، د هغوی په تطبیق کې باید دوی خپل کوشش وکړي، هغه خاصتا بشري حقونه چې د افغانستان د ولس حق ده، هغوی د دې لایق نه دي چې هغوی په دې شکل له مکتب څخه، له حق څخه، له معاش څخه، له کار څخه محروم شي. د افغانستان ولس ته باید حقوق ورکړل شي او په دې کې نړیواله ټولنه کولای شي چې په عملی ډول میدان ته راودانګي. د دې راپورونو څخه له محکمې ته کش کولو څخه څه نه جوړیږي. موږ به هغه څه کوو چې مثلا د اوسنیو چارواکي څو چارواکي لاړ شي محکمې ته، هاګ محکمې ته یا بلې محکمې ته وړاندې کړي، یا بندیان شي، هغوی زندانیان شي، ولې لا هم د نجونو مکتبونه بند واوسېږي. دا د افغانستان د ولس په ګټه نه ده. زه فکر کوم چې یو رغنده اقدام ته ضرورت یا اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ملل متحد او د نړیوالو لخوا څخه له طالبانو سره اړیکې ونیولی شي او له دوی سره د ډیپلوماټیکو مذاکراتو له لارې هغه حقوق چې زموږ د افغان ولس حق ده هغه باید تامین شي او په دې خبرو کې دوی باید یو څه توافق ته سره ورسیږي. بله دا چې په افغانستان کې اوسني چارواکي د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هم چاته ځان د دې لایق نه ګڼي چې چاته حساب ورکونه ورکړي یا چاته ځان مسؤل نه ګڼي. دوی د دې غوښتنه دا ده چې تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ به د نجونو حقوق او د ښځو حقوق هم در سره ومنو او حساب هم درکړو. تر هغه پورې چې دوی یو توافق ته نه وي سره رسېدلي، دا ډول راپورونه فکر نه کوم چې مثبته پایله ولري او د افغانستان د ولس د درد دوا اوسي. مننه همدرد صاحب. جناب همدرد صاحب، بنټ د یو هر اړخیز پلان د تطبیق خبره هم کړې ده، ویلي دي چې د بحران او یا د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې اړتیا ده چې یو جامع پلان تطبیق شي. منظور څه ده جامع پلان؟ یعنی څه رقم یو پلان کولای شي دا ستونزه حل کړي؟ ګوره موږ چې کله په جمهوریت کې یا په افغانستان کې اسلامي جمهوریت حاکم وو، په هغه وخت کې هم نړیوال غوښتل په همدې شکل یو میوچوال اکاونټیبلټي فریم ورک جوړ کړي ترڅو هغه مرستې به چې دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره کولې د هغه د حساب ورکونې یو میکانیزم یې رامنځته کړ. چې لومړی دا ډول میکانیزم په 2012 فکر کوم ټوکیو کې رامنځته، 2014 کې ټوکیو کې رامنځته شو، 2012 کې بخښنه غواړم، 2012 کې فکر کوم ټوکیو کې رامنځته شو، هغه نه وروسته بیا په 2014 نور کلونو کې څه تعقیبېده. نو هغه ډول یو میکانیزم باندې چې کار وشي چې د حکومت ولۍ په برخه کې، د حقوق بشر په برخه کې، د ښځو حقوقو برخه کې، خاصتا د حقوق بشر په څانګه کې د ښځو د حقونو په برخه کې او د هیواد یا د حکومت ولۍ په نورو ټولو برخو کې، په ټولو اړوندو برخو کې چې په هغه کې نړیوال اوسنیو خلکو سره ښکېل دي. خو په ټوله کې زه فکر کوم دغه د ریچارډ بینټ دا راپور یا د ملل متحد یا ملګرو ملتونو دا ډول راپورونه دا خپل اساسا د ته زمينه برابروي ترڅو د اوسنیو واکمنانو یا طالبانو سره نړیوال یو ډیپلوماټیک ډایالوګ پیل کړي یا خبرې پیل کړي او بل اخر د ته زمينه برابروي ترڅو هغه په یو ډول سره نورمالایز کړي یا نورمالي کړي، د خلکو لپاره عادي وکړي. دا چې زه خپل غاګو چتوم، زه د افغان ولس لپاره غاګو چتوم، د هغوی د بشري حقوقو لپاره غاګو چتوم، هغه حقوقونه چې هغه هم اسلام ورکړي دي، هم انسانيت ورکړي دي، هم د یو انسان په حیث د هر انسان حق ده چې هغه حقوقو څخه په طبيعي ډول سره دوی باید برخمن اوسېږي. نو زه فکر کوم د دوی دا هر اړخیز میکانیزم چې رامنځته کیږي په دې کې طبيعي خبره ده چې یو مانیټرینګ بورډ باید موجود اوسېږي، د نظارت بورډ اوسېږي چې هغه تبند نړیوالو څخه باید جوړ شوی وي ترڅو هغه مرستې چې اوسنیو واکمنانو ته په افغانستان کې ورکوي د هغوی نظارت وکړلی شي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرفېږي، د خلکو د حقوقو په برخه کې څه سوي دي، څه نه دي سوي، مکتبونه خلاصوي دي، نه دي خلاصوي، او په نورو ټولو برخو کې به دغه د نظارت بورډ موجود وي، د دوی له ټولو کړنو څخه به نظارت کوي. خو دلته یو څه چې کمی لیدل کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو. اوسني واکمنان دعوه کوي چې قرآن کریم زموږ اساسي قانون ده. قرآن کریم د قوانینو پلار ده، هغه د ټولو قوانینو پر راس کې ده. زموږ اساسي قانون د جمهوریت د وخت او د ظاهرشاه د وخت دا ټول د اسلام پر اساس باندې یا پر بنسټ باندې جوړ شوي وو. هیڅ ماده د قرآن کریم خلاف نه وه یا د اسلام خلاف نه وه. ولې په قرآن کریم کې تا ته ټول جزئیات هر څه نه دي تشریح شوي؟ سمه ده چې په فقه او په نورو دینی کتابونو کې به یو څه جزئیات او شیونه ورکړل شوي وي، ولې هغوی تر اوسه پورې هم دا د مثلا د تعلیم په مسله کې دوی وایي چې څوک دې موږ ته په اثبات ورسوي چې تعلیم فرض ده. دوی دې مهرباني وکړي موږ ته دا په اثبات ورسوي چې تعلیم حرام ده.
دوی دا په اثبات ورسوي چې عصري تعلیم حرام د څوک دی نه کوي. که چیرې په اثبات ورسول موږ به نه کوو، افغانان به نه کوي. دوی دا په اثبات ورسوي چې د ښځو کار کول حرام دي او ښځې به کار نه کوي، د ښځو تعلیم حرام دی، ښځې به تعلیم نه کوي. خو یو هم نه دی حرام. قرآن کریم ته لاره خلاصه پرېښې ده. د همدغه لپاره دغه ډول نورو انساني قوانینو ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د وضعیت او د رواج او د دود او دستور په لیدو سره د یو هیواد لپاره د انسجام، د خلکو د انسجام او د حکومتولۍ او د ژوند د ښه کولو او بهترولو لپاره یو قانون باید شتون ولري چې په همدې شکل په هر ملک تقریبا په هر هیواد کې کنسټیټیوشن یا اساسي قانون شتون لري یا نور جزئی قوانین دي، وضعي قوانین دي چې هغه شتون لري، هغه تطبیقیږي او خلک د همغه په اساس د جرایمو په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، د حکومتولۍ په برخه کې، د حقونو په برخه کې، د انساني حقونو یا بشري حقونو په برخه کې په ټولو برخو کې همغه قوانین تعقیبوي او خپل ژوند او د روزمره چارې او حکومتولي دا ټول د همغه په اساس باندې سره ترتیب کړي او مخ ته وړي. که چیرې موږ دا ډول قوانین ونه لرو نو نړیوال هیڅ کلم نشي کولای دا ډول هر اړخیز میکانیزم رامنځته کړي. تر هر څه لومړی دا مهمه ده چې یو اساسي قانون رامنځته سي. د اوسني واکمنان چې دي نو اوس په پښتنه زه یو پښتنه تاسو نو کوم چې د زینو شنونکو اندېښنه ده او خلکو هم دا خبره پورته کړې ده. مثلا په دې تیرو دریو کلونو کې دا ویل شول چې باید د طالبان حکومت یو اساسي قانون جوړ کړي. قسم چې طالبانو ویاندویانو دا خبره وکړه چې په یو اساسي قانون باندې کار روان دی، اما تر اوسه پورې پته نه لګیږي. اما د امر بالمعروف قانون ډیر ژر جوړیږي، توشیکیږي، نه پوهیږم منظوریږي او تطبیقیږي. ولې تمرکز په د فرعي او وضعي قوانینو باندې ډیر دی تر هغو چې یو اساسي قانون موجود وي چې د هغه قانون په رڼا کې نور قوانین طرحه او تصویب شي؟ دا ډیر واضح پیغام لري. اوسنی چارواکي د امر بالمعروف د قوانینو په شان د قوانینو د تطبیق کولو سره دوی غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ دا ډول سخت‌ترینه یا سخت‌دریزه قوانین تطبیقو که چیرې تاسو موږ په رسمیت نه پیژنئ. دا د رسمیت پیژندنې لپاره یو لابي ده چې دوی کوي او غواړي په نړیوالو باندې د افغانستان د ولس د حقونو په پایمالولو سره فشار وارد کړي تر څو لکه ریچارډ بینټ چې دا راپور جوړ کړی ده. زه خپل داسې فکر کوم چې د ریچارډ بینټ دا راپور د اوسنیو چارواکو سره یو ډول مرسته کوي تر څو نړیوال دې ته وهڅوي چې له دوی سره ډایلاګ شروع کړي، ډیپلوماټیک اړیکې ورسره پیل کړي، بل اخره دوی دې ته آماده شي چې په رسمیت باندې وپیژندل شي او په رسمیت پیژندنه کې به دوی هغه خپل شرایط ورته وړاندې کړي، هغوی به هم شرایط ورته وړاندې کړي، یو بل سره به توافق ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې د ریچارډ بینټ دغه راپور طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره نږدې کوي، لرې کوي نه. یعنی ځینې خلک به توقع لري چې دا به د دوی په خلاف راپور وي، ولې دا خپله دې ته زمینه مساعدوي چې طالبان د نړیوالو سره په یو میز باندې کېنوي او بالاخره یو توافق ته ورسیږي تر څو هغوی په رسمیت وپېژندل شي. بله دا چې دا د امر بالمعروف کوم قانون چې جوړ شوی ده، کله چې یو اساسي قانون شتون ونه لري نو کوچني قوانین اصلا د تطبیق وړ نه دي. دا معنا نه لري ځکه ستا کوچني قوانین یا وضعي قوانین چې جوړیږي هغه باید د لوی قانون پر اساس باندې جوړ شي چې هغه ستا اساسي قانون ده. او اساسي قانون په افغانستان غوندې هیوادونو کې چې هغه هلته ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، هلته باید د تا اساسي قانون هم د قرآن په اساس باندې جوړ شوی اوسي او بالاخره نور واړه قوانین چې ته جوړوي هغه به د اساسي قانون د مادو په نظر کې نیولو سره په هغه جزئیاتو سره به جوړوي چې د هغه سره په ټکر کې باید ونه اوسیږي. نو کله چې ستا اساسي قانون په هیواد کې نه وي، ته دلته د امر بالمعروف یا ځینې نور قوانین چې جوړوي دا اصلا له اصولي او له حقوقي نگاه نه دا اصلا د تطبیق وړ نه دي. تشکر آقای همدرد. جناب همدرد صاحب، یو مهم بحث هغه ده چې طیب صاحب ورته اشاره وکړه چې په ټول اسلامي هیوادونو کې اساسي قوانین شته او نور حقوق هم ورکول کیږي خلکو ته، اما پوښتنه ممکن د عام ولس سره دا وي چې ولې افغانستان په داسې یوې بېلګې باندې بدل شوی دی چې په دې نړۍ کې د ټولو هیوادونو سره توپیر لري. مثلا افغانستان اساسي قانون نه لري، مثلا افغانستان نظام په رسمیت نه پیژندل کیږي، داخلي او بهرنۍ مشروعیت تر پوښتنې لاندې ده، ملي سرود نه لري، پارلمان نه لري چې قوانین تصویب کړي او په هغه کې په یو شکل د اشکالو باندې د ولس رایه موجوده وي، او که یا د پارلمان سره ځینې طالب چارواکي اساسیت لري هغه
شورا نشته، هغه لویه شورا نشته چې په دین کې پیټینګار شوی دی چې هر کار چې کوي په شورا باندې وکړي. یعنی ولې دغسې افغانستان ولې دغسې یو هیواد باندې بدل شو؟ ګورې کله چې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د ټیم مذاکرات روانو، دوی یوه طرحه سیاسي احزابو ته هم را رسولې وه، د جمهوریت چارواکو ته، ولسمشر ته دوی سره شریکه کړه. په هغو کې د سیاسي احزابو نظریات هم واخیستل. په هغو کې یو له غوښتنو څخه دا و چې د یو څه وخت لپاره به د دولت چارې طالبانو ته سپاري، دا چې دا مدت به 3 کاله وي یا دا موده به 3 کاله وي، 2 کاله به وي، 4 کاله به وي. دا خپله دوی ورته ټاکلې ده. امریکا او طالبانو په خپلو کې مذاکرات سره کړي دي. ولې په دې برخه کې ویلي وو چې په دې وخت کې به د سنا مجلس یعنی ولسي جرګه او مشرانو جرګه دا به هم د تعلیق په حالت کې وي، دا به شتون ونه لري. اساسي قانون به همدغه قانون وي، ولې دوی به تطبیقوي که به نه تطبیقوي هغه واک دوی ته ورکړی. دا دوی به دا حق هم نه لري چې پخوانیو مجرمینو ته جزا ورکړي، ولې که د دوی په دوران کې چا کوم جرم څه شی وکړه د هغه حق لري چې هغوی ته مجازات ورکړي. یعنی د پخوانیو چارواکو د بندي کولو حق یې هم لا نه ده ورکړی. د دې ترڅنګ دا چې نړیوالو دوی بیرته راوستل، فکر کوم دا پوښتنه خو اول باید له نړیوالو څخه وشي چې ولې داسې افغانستان بې سرنوشته او بې برخلیکه پرېښوده. دوهمه خبره دا چې د دوی دولت تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل سوی. کله چې یو دولت رسمیت ونه لري نو په هغه کې قانون اساسي، په هغه کې پارلمان یا مثلا مشرانو جرګه، ولسي جرګه او په هغه کې دغه نورې برخې چې هغه په یو دولت کې باید شتون ولري، د هغوی شتون معنا نه لري. د دوی د حکومت یا دولت نوعیت امارت ده. په امارت کې موږ تاسې پوهیږو چې مثلا دوی امیر المؤمنین لري، چې البته دوی ورته امیر المؤمنین وایي په داسې حال کې چې نور اسلامي هیوادونه هغه نه مني د امیر المؤمنین په حیث باندې. امیر المؤمنین خو په دې معنا ده چې د ټولو په نړۍ کې چې څومره مسلمانان دي د ټولو امیر باید اوسېږي، هغه ته موږ تاسې امیر المؤمنین ویلی سو. ولې دا چې د دوی په امارت کې چې خپل مشر ته امیر المؤمنین خطاب کوي، په دې خاطر باندې د دوی د دولت چارې چې دي د یو نفر په لاس کې، د ټول واک د یو نفر په لاس کې ده، د هغه امر قابل د تطبیق لپاره چا باندې. یعنی هغه دیموکراتیکه فضا چې هلته د خلکو نظریات پکې واورېدلی سي. حتی اسلام چې ورته ویلي دي چې یو له بل سره په چارو کې مشوره وکړئ، هغه د مشورې دغه هم تر ډېره پورې ارزښت نه لري. بدبختانه باید وویلی سي، ځکه که مشورې پکې ارزښت درلوده د اوسنیو چارواکو کې ډېر د دې طرفداران دي چې باید د نجونو مکتبونه د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې باید پرانیستل سي، خو د دوی نه مشوره اورېدل کېږي، نه غږ اورېدل کېږي، ځکه چې دوی دا فشارونه چې لا ډېر کړي دي په همدې خاطر دي تر څو نړیوال دې ته مجبوره کړي چې د افغانانو چې کوم شکایتونه او چیغې شروع کړي دي، افغانانو هم په وطن کې هم له وطنه د باندې هم د نجونو ژړاګانې او چیغې چې پورته شوې، دا یو ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي تر څو نړیوال دې ته حاضر سي چې دوی په رسمیت وپېژني. بالاخره اصلي هدف په رسمیت پېژندل دي. له هغه وروسته به بیا دوی دغه په قانون باندې کار کوي. زه باور لرم چې د پردې شاته دوی په اساسي قانون هم کار کړی وي، تر ډېره به یې کار پرې کړی وي، تر یو حده به یې اماده کړی هم وي، خو اعلانوي نه. تر هغه پورې به دوی نه اعلانوي تر څو چې دوی سره نړیوال په یو میز باندې کېنني او د رسمیت پېژندنې دغه پروسه یا بهیر پیل نه سي، یا هغه وعده چې دوی کړې وه په هغه طرحه کې چې په دوحه کې مذاکرات لا روانو، فاینل یا نهایي سوي نه وو او سیاسي احزابو ته راوړي، په هغه کې دا هم و چې یو ګډ شموله اسلامي دولت به رامنځته کېږي او په دې کې به یو عالي شورا موجوده وي چې په هغه کې به د طالبانو نمایندګان هم وي، د نورو سیاسي جهادي تنظیمونو مشران به هم وي پکې، او د جمهوریت له مشرانو څخه هم یو څو نفر پکې په نظر کې نیول شوي چې هغوی هم باید اوسېږي. تقریبا له 100 څخه تر 150 نفرو. دا د چا طرحه وه؟ شورا به وي، دا د چا طرحه وه؟ د دولت د عالي شورا به له 100 تر 150 نفر وي او د دوی په واسطه باندې به راتلونکي کاندیدان نهایي کېږي. بیا به په د ټاکنو په شکل باندې راځي، کټ مټ لکه د ایران په شکل داسې یو سیستم یې غوښتل چې رامنځته کړي. همدرد صاحب، دا د چا طرحه وه؟ دغه طرحې جزئیات چې تاسو شریک کړل چې په دغه شکل یې، که څه هم چې وخت اوس تېر شوی د نظام هم لاړو. دا طرحه د زلمی خلیلزاد د ټیم لخوا څخه ډاکټر صاحب عبدالله ته، ولسمشر اشرف غني ته، پخواني ولسمشر اشرف غني ته دوی ته ورکړل سوې وه. د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا لمونږ سره د احزابو د نمایندګانو په حیث شریکه سوه، زموږ نظریات یې پکې وغوښتل. په هغه وخت کې زه د سولې ملي مصالحې عالي شورا کې د سیاسي احزابو د سټراټیجي او پالیسۍ د کمیسیون منتخب مشر وم. نو موږ بیا د خپلو احزابو په نمایندګۍ سره هم خپل نظریات هر څه ورسره شریک کړي دي، خو بدبختانه هغه زموږ نظریات هم ټول تر خاورو لاندې سو او هغه تطبیق هم نه سو
او داسې یو حالت رامنځته شو چې نو د دوی هغه د سولې پروګرام نتیجه ورکړه او البته د امریکای ځواکونو یو څه عجله وکړه چې په اوکراین کې بوختېدل، نور ځایونو کې بوختېدل. افغانستان همدغسې بې برخلیکه پرېښوده. د دوحې پروسه تقریبا ناکامه پروسه سوه. صحیح ده چې طالبان یې راوستل د هغوی لپاره په ګټه تمامه سوه، ولې په ټوله کې د افغان ولس او د جمهوریت لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره دا یو ناکامه پروسه و چې تمامه سوه. بله، تشکر آقای همدرد. جناب همدرد صاحب، د دوحې د غونډې یادونه وشوه، یو څه خبرونه خپاره شول چې په ترکیه کې هم یو غونډه شوې ده د بندو دروازو تر شا او د دغه غونډې جزئیات د خلکو سره شریک شوي نه دي. تاسو په دې اړه څونه معلومات لرئ؟ دغه غونډه چا جوړه کړې وه او هدف یې څه؟ زه فکر کوم دا ډول ساید میټینګز ورته ویلی سو یا وزیمي د څنګ جلسې یا ناستې ورته ویلی سو، دا دومره ګټورې نه دي، ولې یوازې د اوسنیو واکمنانو د جمهوریت د چارواکو ترمنځ هغه د دوستي فضا حاکمول دي چې د اصلي خبرو لپاره چې بیا کله شروع کیږي او د امریکا او د نړیوالو د ملل متحدو د دوی په منځګړیتوب به شروع کیږي، د هغه لپاره د زمینه مساعدولو لپاره یا زمینه برابرولو لپاره به یو څه ګټور وي. نور داسې نتیجه له دې څخه نه اخیستل کیږي چې پخواني چارواکي له اوسنیو واکمنانو سره یوې پرېکړې او حل لارې ته ورسیږي او هوکړه وکړي. دا صلاحیت نه دا خوا لري نه هغه خوا لري. دا پرېکړه دوی نشي کولی. کله چې دوی یو له بل سره په دا ډول ناستو کې یو له بل سره ګوري، لکه په ترکیه کې چې ناسته کړې وه یا په دوبۍ کې کله کېدای شي ناسته وکړي یا په اروپا کې ناستې کوي سره، دا یوازې د اړیکو د نږدې کولو او د واټن د راکمولو لپاره ګټور تمامېدلی شي. همدرد صاحب، دلته د اړیکو مسله ګورئ صاحب، دلته د اړیکو مسله او د دوستۍ د فضا د رامنځته کولو مسله ځکه مطرح نه ده چې په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو د حاکمیت سره سم د طالبانو دریځ ډېر واضح ده. هر هغه څوک چې له افغانستان بهر اوسېږي او ځان ته سیاستوال وایي را دي شي باید دې وکړي او په خپلو کورو کې د کینې خپل ژوند وکړي. دلته خو هېڅکله د طالبانو لخوا داسې یو څه نه دي ویل شوي دي چې موږ دوی سره غواړو مذاکره وکړو، خبرې کوو، دوستي فضا رامنځته شي. دغه فضا چې رامنځته شوه بیا موږ دوی سره کینو. بیخي منتفي ده دا د طالب له ادرس نه. فقط 2 دقیقه وقت دارین آقای همدرد. دا صلاحیت نه د طالب ده نه د جمهوریت ده نه د بل چا ده. دا صلاحیت د افغان ولس ده. طالب به نن وي سبا به نه وي، لکه څنګه چې جمهوریت 100 کاله و بیا نه و. افغانستان د انقلابونو هیواد ده، دلته دولتونه چپه کېږي، ځي خلک ځي نور راځي حکومت کوي. افغانستان د ولس ده، دا نه د طالب ده نه د جمهوریت ده نه د کمونیست ده نه د خلقي ده نه د بل ده نه د بل ده. دا د افغان ولس هیواد ده. د افغانستان ولس به دلته دایمي پکې پاتې وي چې هر افغان وي، ټول افغانستان د هغه د چارواکو نه، د چارواکي به نن وي سبا به نه وي. ولې په ټوله کې دا دریځ د اوس لپاره د دې لپاره ده تر څو دغه د مذاکراتو سیستم بیخي له منځه یوسي. دوی خپل کوښښ وکړ چې چارواکي راجذب کړي، یو څو چارواکي ورغله په همدې شکل د دې لپاره چې وطن یې یادېده، خپلې کورنۍ یادېدلې، لاړه وطن کې اوسېږي، په همدې شکل کارتونه یې ورته ورکړي چې د دوی محافظت باید وشي. که څه هم ځینو بیا وروسته شکایتونه درلودل، د چا ځمکې غصب شوي وي، چا سره زور زیاتی شوی و، ظلمونه پې شوي وو، بالاخره شکایتونه یې تر نړیوالو پورې ورسېدل، رسنیو کې رسني شول. نو دا چې دوی دغه کلک دریځ رانیولی ده، دا په دې خاطر تر څو مقابل لوری دې ته اماده کړي چې اوس موږ قوت کې یو، له تا سره اصلا مذاکره نه کوم، راځه مهرباني وکړه زما د حکومت تر چتر لاندې قرار په کور کې کېنه. فرض کا زه د یو تعلیم یافته ځوان په حیث باندې زه وطن ته لاړم، که چېرې زه مثلا یو ډېر لوی چارواکی وای په جمهوریت کې، که څه هم ما کار کړی ده خو په هغه سطحه نه و چې تصمیم ګیري په سطحه باندې واوسېږو. ولې که زه چېرې لوی چارواکی واوسېږم، تعلیم یافته واوسېږم، زه د دې خوب او ارمان ولرم چې یو وخت کې زه باید د افغانستان ولسمشر شم، آیا زه بیا راځم قرار په کور کې کېنم که غواړم د افغانستان لپاره کار وکړم؟ تشکر. خبر ده چې زه په افغانستان کې په راکټ ډول سره نه کېنم، زه باید افغانستان لپاره یو وقت کم ده. جناب همدرد صاحب راپورونه نور هم تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای طایب و آقای همدرد که با وجود مصرفیت ها در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی ده. دا چې دغه راپور نور جزئیات څه دي دا په ریپورت کې واورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو نجونو ماشومانو قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ او ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو له دغه هیواد څخه به د کډوالۍ بهیر لا پراخ او د پولي په اوږدو کې به امنیتي ګواښونه زیات شي. زه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو د دې مسئلې د وړاندې کولو او په دې برخه کې د عملي پلټنو د ټولو اقداماتو ملاتړ کوم. په دې اړه د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د ریچارډ بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه. موږ د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې تړاو د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلی کوي چې د 22 نورو هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په دې کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر ډول تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون پر وړاندې د مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر طالبانو سره د حساب کولو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. 3 کاله کېږي چې طالبانو افغانستان په زور نیولې دی او ورځ تر بلې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه 80 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي چې په هدفي توګه د ښځو او نجونو د ازادۍ حقونه او ورځنی ژوند په نښه کړی دی. موږ دا بنسټیزې شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه پیژنو. په دې غونډه کې د پاکستان استازي وویل تر هغې چې طالبان اساسي مسایل هوار نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. There cannot be normalization. تر هغې چې بنسټیز مسایل لکه بشري حقونه، ترهګري او سیاسي ټول شمولیت هوار نشي چې له کبله افغانستان له ستونزو سره مخ دی، طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه له نړیوالو قوانینو او د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د نورو هیوادونو ترڅنګ د ناروې او مالیزیا هیوادونو استازو هم پر ښځو طالبانو بندیزونه وغندل. ناروې په افغانستان کې په سیستماتیکه توګه د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه غندي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له پخوا څخه د نه زغملو حالت لا خراب کړي او وده یې ورکړې ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ملت له نیمې راتلونکي، نیمې شتمنۍ او د یو ښه سبا له هیلو څخه محروموي. موږ د ښځو او نجونو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تاوتریخوالي او تبعیض په کلکه غندو. د یو مسلمان هیواد په توګه مالیزیا د افغانستان د خلکو د کړکېچ هوارولو، تلپاتې سولې او امنیت ترلاسه کولو کې فعالې ونډې اخیستو ته ژمنه ده. ملګرو ملتونو او اروپאי اتحادیې خبرداری ورکړه چې طالبان د امر بالمعروف نوې قانون د دغه ډلې د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل امکان ته صدمه رسوي. خو طالبان حکومت د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړي او زیاته کړي چې په ټولنه کې د منکراتو له منځه وړلو ترڅنګ د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ. گزارش بود در رابطه با حاشیه نگرانی از بحران بشری در افغانستان که در گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انعکاس یافته بود.